هاي هاي دی مسافر ته زما زړه ډېر زیات حیران شي غریبانان بې کسه د کور نه بار پراته دي د پیسې دپاره او چې راجېږي دلته کې ښځه او بچې ورونه الوځي او بعضې ګورې داسې مسافر هم شته چې هغوی دلته راجېږي وروڼه یې الوځي او پلار یې الوځي او چې سبا راشي زما پیسې څه شوې دا خو شریکه وه هلکه څنګه شریکه وه ته دلته ناست وې تا مزې کولې او ما بار د ښځې نه او د بچو نه وخت تېر کړی دی او ما ګټلې ده او ټوله دې والوځلو شریکه ده ډېر مسافر په دې کې غرق او تباه دي دلته پیرونه مزې کوي او موټرو کې ګرځي او چې سبا حساب کتاب کوي نه شریکه وه تا به هم ګټلې وه په شریکه کې ما دله غم خادي کو نه به دې کوله که ما نه دې کوله غم خادي خو دې ځان نه م کوله پلار نه دې م کوله دا ډېر خلک په دې مسافرو ډېر ظلمونه کوي ډېر خلک په هغه بچو پلار ظلم کوي هغه ګټي او په نور ورونه یې خوري د نورو ته مو وایي چې بېخوندو تاسو هم لګیا شه تکړه شه وګټئ دا ګټي ته مو ګټه که دا چې هغه وګټله نو ته ډېره که بیا دلته پې تجارت او مزدوري وکړه ډېره یې که نو ټیک ده بیا پکې ستا میسه شوه او بعضې ګورې داسې مسافر هم ته خفه کېږې ما چې هغه بار دی او دلته د ښځې سره هم ظلم کېږي د بچو سره هم ظلم کېږي دا مه کوئ د ما وروڼو د قیامت ورځ را روانه خدای ته وګورئ